وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسالې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې حاجیان چې په مزدلفه کې د ماښام لمونځ د ماسخوتن سره کوي، نو د دغې ماښام د لمانځه نیت به څنګه کوي؟ د قضا لفظ به پکې وایي چې دا قضایي لمونځ دی او که نه ادا لفظ به پکې وایي. دویم سوال دا دی چې یو کس د میقات نه بغیر د احرام نه تیر شي او هلته پې ورځ یا شپه واوړي، نو آیا په ده باندې دم لازمیږي او که نه؟ دریم سوال دا ده چې یو کس د حج دپاره یا د عمرې دپاره راشي او د لرې نه راشي چې مسافه د سفر وي او د ده دلته اراده هم دا وي چې د 15 شپو نه کمې ورځې تېروي، نو دی به دلته پوره لمونځ کوي که مسافرانه لمونځ به کوي؟ دا یاد لرئ د ډومبنۍ مسلې جواب دا دی چې د شریعت مطهره دا حکم دی چې د عرفات په ورځ باندې د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ دواړه یو ځای کول د ماسپښین په ټیم کې دا د شریعت مطهره حکم دی. دغه شان د ماښام لمونځ د ماسخوتن سره یو ځای کول دا د شریعت مطهره حکم دی. نو حاجیان چې د ماښام لمونځ د ماسخوتن سره کوي، نو دا قضا نه دی، دا د شریعت حکم دی. نو دوی به قضایي لمونځ نه کوي بلکې دا وختي لمونځ دی او ادا به پکې وایي. د دویمې مسلې جواب دا دی که یو کس د میقات نه بغیر د احرام نه تیر شي، احرام یې نه یې اچولی، نیت یې نه یې کړی، دا یاد لرئ د ده دپاره د شریعت حکم دا دی دی واپس را وګرځي، میقات ته دې راشي او احرام دې واغوندي او نیت دې وکړي. خو که یو کس احرام د میقات نه وانه چولو او تیر شو لاړو مخې ته، نو په ده باندې دم لازمیږي، دی به دم دا ذبحه کوي. د دریمې مسلې جواب دا دی چې یو کس د لرې نه راشي د حج دپاره یا د عمرې دپاره او مسافه هم د سفر وي او د 15 شپو نه کمه اراده یې وي دلته، نو یاد لرئ شرعي مسله دا ده دی به مسافرانه لمونځ کوي. که د 15 شپو اراده یې وه یا د هغې نه زیات، نو بیا پوره لمونځ به کوي، خو چې د 15 نه یې کمه اراده وي نو دی به مسافرانه لمونځ کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس ماسپښین کې د امام پسې اقتدا وکړي او 4 رکعاته فرض ورسره وکړي، خو مخکیني 4 رکعاته سنت یې پاتې وي، نو د فرضو کولو نه پس دی اول 4 رکعاته هغه مخکیني سنت وکړي او که 2 رکعاته سنت وکړي. دا یاد لرئ که 4 رکعاته سنت یې وکړه نو هم جایز دي او که 2 رکعاته سنت اول وکړه نو هم جایز دي، خو بهتر صورت دا دی چې د چا نه هم د ماسپښین 4 رکعاته مخکیني سنت پاتې وي، نو د فرضو کولو نه پس د اول 2 رکعاته وکړي سنت، بیا د ورپسې هغه 4 رکعاته سنت وکړي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس باندې غسل د جنابت اوړېدلی وي او دی ولامبي او د لمبېدو په ټیم کې هغه څاڅکي د اوبو هغې بالټۍ ته غورځي، نو په دې سره هغه اوبه مردارېږي او که نه؟ دا یاد لرئ دا مسله احسن الفتاوا هم لیکلې ده. شرعي حکم دا دی چې کله یو کس باندې غسل د جنابت اوړېدلی وي، نو دی چې کله مخکې د هغې نه اودس کوي نو استنجا دې وکړي، هغه نجاست دې د بدن نه لرې کړي او په بدن باندې که چېرته نجاست وي نو هغه دې هم لرې کړي. باقي چې کله دی غسل کوي د هغې په وخت کې چې کوم څاڅکي هغې بالټۍ ته غورځي، دا اوبه دې ته مای مستعمل وایي، په دې سره هغه د بالټۍ اوبه نه مردارېږي، ځکه دا کمې وي. البته فقهای کرام لیکي که دا اوبه دومره زیاتې هغې بالټۍ ته وغورځي چې د بالټۍ د اوبو نه زیاتې همدا اوبه شي یا د هغې برابرې وي، نو په هغه صورت کې بیا غسل پې جایز نه دی. خو چونکې عام معمول دا دی چې کومې اوبه څاڅکي هغې بالټۍ ته غورځي د غسل په وخت کې دا کم وي، نو په دې سره د بالټۍ اوبه نه مردارېږي، په دې باندې غسل کول دا جایز دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې یو کس حج ته راشي او هلته د هغې ورځې ډېرې زیاتې وي، د 15 نه زیاتې او 13 پورې وي. سوال دی دا کوي چې دلته به دی پوره لمونځ کوي که مسافرانه لمونځ به کوي؟ دا یاد لرئ د احنافو مسلک دا دی چې یو کس چېرته لاړ شي او مسافه د سفر وي،
او هلته د 15 شپو یا د هغې نه زیاته اراده یې وي نو هلته به دی پوره لمونځ کوي، مسافرانه لمونځ به نه کوي. نو خلاصه د جواب دا څوک چې هم حج ته هلته لاړ شي او د 15 نه زیاته اراده وي د حج د ورځو د تیرولو په وخت کې، نو چې د 15 نه زیاتې ورځې هلته تیریږي او نیت هم دا کړی وي نو دی به مسافرانه لمونځ نه کوي، دی به پوره لمونځ کوي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې موږ په ایران کې یو او هلته تومن دي، دغه تومن روپۍ اوس ارزانه ده، دا موږ ځان سره ږدو د دې دپاره چې دا ګرانه شي نو بیا به دا موږ خرڅوو. سوال دی دا کوي چې په دغې پیسو کې خودو باندې ذخیره کولو باندې ګناه شته او که نه شته دی. دا یاد لرئ ذخیره اندوزي کول دا په شریعت کې ګناه ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه ده المحتکر ملعون، څوک چې ذخیره اندوزي کوي په هغې باندې لعنت وي. خلاصه جواب دا ده ذخیره اندوزي کول داسې ذخیره کول چې په هغې باندې انسانانو ته تکلیف جوړیږي یا په حیواناتو ته تکلیف جوړیږي یا د عام مارکیټ چې کوم ریټ دی او نرخ دی په هغې باندې ډېر اثر غورځي. داسې اشیا ذخیره کول دا ګناه ده او په داسې کس لعنت ویل شوی دی. البته که چېرته په یو شي ذخیره اندوزي کولو باندې په خلکو باندې هم تکلیف نه راځي او عام په بازاري نرخونو باندې هم فرق نه راځي، په داسې صورت کې بیا ذخیره اندوزي کول دا ګناه نه ده. نو خلاصه د جواب دا شوه چې د یو کس پیسې ځان سره کېښودل د دې دپاره چې دا ګرانې شي بیا به دا زه خرڅې کم، دا ذخیره اندوزۍ په جمله کې نه راځي، دی کولی شي په دې نه ګناهګارېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د یو کس اولاد نه وي نو دا ښځه خاوند ته خپل نوم اخیستی شي او که نه. دا یاد لرئ فتاوا رحمیه هم دا مسله لیکلې ده په 10 جلد کې او شامي هم دا مسله لیکلې ده. خلاصه د جواب دا چې ښځه خاوند یو بل ته خپل نومونه اخیستی شي، لیکن یاد لرئ که ښځه خاوند ته خپل نوم اخلي نو دا د ادب خلاف دی. د ادب تقاضا دا ده چې بچی پلار ته د خپل نوم نه اخلي بلکې بچی دی پلار ته هغه نوم اخلي چې هغه د احترام لفظ وي. دغه شان زنانه دی هم خاوند ته خپل نوم نه اخلي بلکې داسې نوم دی اخلي چې هغه د ادب او د احترام لفظ وي. به هر حال که چېرته د یو کس اولاد هم نه وي نو زنانه دی کوشش دا کوي چې خاوند ته د داسې لفظ استعمال کړي چې هغه د ادب او د احترام او د تعظیم لفظ وي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې زموږ په علاقو کې دا دستور او دا رواج دی چې د یو زنانه ماشوم وشي نو بیا د هغې د لاس ترکاري تر ډېره وخته پورې خلک نه خوري. خلک وایي چې دا چونکې صحیح نه ده چې د زنانه ماشوم پیدا شي او بیا هغه ترکاري پخوي یا ډوډۍ پخوي. دا یاد لرئ دغه ګمان کول یا دا عقیده ساتل دا د شریعت خلاف عمل دی، بلکې د زنانه سره دغه شان چلن کول چې ماشوم پیدا شي او د هغې نه پس د هغې د لاس خوراک نه خوړل یا په هغې باندې ډوډۍ او ترکاري نه پخول، د هغې نه نفرت کول، دا هغه طریقې دي چې په زمانه د جاهلیت کې به د زنانو سره کېدې. په زمانه د جاهلیت کې د زنانو سره دغه شان بلکې د دې نه هم زیات سخت معاملې کېدې. خلاصه د جواب دا چې زنانه چې کله ماشوم وشي د هغې نه پس که هغه ترکاري پخوي یا هغه ډوډۍ پخوي د هغې ډوډۍ خوړل بالکل جایز دي، هیڅ قباحت پکې نشته. که څوک د هغې نه نفرت کوي دا د شریعت د اصولو خلاف عمل دی، دی په دې باندې ګناهګار دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. یو ورور د شرعي مسلې متعلق سوال کړی دی. دی وایي چې د یو کس نه غلا وشي او دی د هغې په خلاف ختم شروع کړي، قرآن کریم ختم او هغې ته بددعا کوي، نو دی وایي شرعاً دا جایز دی او که نه. دا یاد لرئ بددعا کول دا زموږ د شریعت کتابونو لیکلي دي. انبیاء کرامو هم خپلو مخالفینو په حق کې بددعا کړې ده. حضرت نوح علیه السلام د قوم په خلاف بددعا کړې، رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیاره.
حضرت موسی علیه السلام بد دعا کړي ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم. سید الکائنات صلی الله علیه وسلم بد دعا کړي ده، حتی کې د لویو کافرو په حق رسول الله بد دعا کړي. حدیثو کې راځي چې الله رب الکریم هغوی تباه کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بد دعا ثابته ده. سید الکائنات حدیث مبارکه ده، اتقوا دعوت المظلوم. نبی علیه السلام فرمایي د مظلوم د بد دعا نه ویریږئ. نو د دې ټولو روایاتو نه دا معلومیږي چې بد دعا دا سړی کولی شي د یو جماعت په خلاف، د مشرکینو، د مجوسیانو، د آتش پرسو یا د کفارو جماعت ته یا داسې یو ګمراه ډله او فرقه وي، د هغوی په خلاف باندې بد دعا کول دا ثابت دي. نو خلاصه د جواب دا شوه چې که داسې یو کس د داسې یو چا ته بد دعا کوي چې هغې ورسره ظلم زیاتی کړی وي، مالی نقصان یې ورته رسولی وي یا جاني نقصان ورته رسولی وي، حتی الوسه خدای معافي ورته کوي، ځکه اجر ثواب ډېر زیات دی. فمن عفا واصلح فاجره علی الله. بل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه دا و. حضرت عائشه ام المؤمنین فرمایي چې نبی علیه السلام به د دین په معامله کې ذره بره نه تېرېدو، البته د خپل ذاتی انتقام په باره کې رسول الله د چا نه انتقام نه اخیستو. نو که معافي ورته وکړي نو ډېره ښه د اجر و ثواب ډېر زیات دی، ځکه زموږ شریعت هم د معافۍ ترغیب ورکوي. البته که چېرته بد دعا ورته وکړي داسې یو کس ته چې هغې ته اغلا کړی دا تکلیف یې ورته رسولی، نو نفس بد دعا دا ثابت عمل دی کولی شي.